انډیواله ما د شربت راوړو خو موسم بدل شو یخو دی او مری خرابوي دا چې ښه ده اشته چې مې له پخه کړه داسې د مړی او دا رسګولي او دا ګلاب جامان چې دا دې وسو خوړل که نه نو بس ټول کار به رسي مټي ډېره مه ډکوه ښه ما ته نیمه نیمه ډکه کړه ښه ګوتې مې سوځېدې ما ته پوره پیل ډکه که خاص ما په نیمه کار نه کېږي لرې که نه وایله ما ته پته ده ونیسه تا باندې به یو ورځ نیستي راځي ګوره ډېر خوراک مه کوه قیصریا موږ ته مړه هسې ګران یې ولکه راپاسه د قیصري څه خوا کې کښېنو مړه ځه ووړه ځه ووړه ځه دا ووړه ځه کښېنه راځه ملګري دا رسګولي نه دي دا وسه خورې دا ډېره مزه کوي که نه سکه چې سکه ما ته ګوره مه او که نه ملګري یو مېلمه پسې ډېر برکت راځي دا ستاسو خپلې سره تاسو پسې راغلي ښه او زه بس یم تاوان بسي دا ګټه ده تاوان نه دی که مرګري چې د کم کس مېلمه نه که نه ډېر بد قسمت دی د بختور سړي مېلمه دا اوس مینې مینې نشته دی بلکل پخوا به خلکو کره رشته دارانو کره شپوله به لاړل خشته مینې محبتونه به و اوس خو نن سبا خلکه په خلکو تنګېږي خلکه مېلمه ته تندې راچوي قیصره ته ډېر خوش قسمت یې چې تا له سار مېلمانه غرمه مېلمانه اوس هم الحمدلله الله به یې نه خرابوي مړه دته مې اوس ویلې مېلمه پسې خپل نصیب ځي بلکل داسې ډېر خلک شته چې هغوی چې ورته پته ولګي چې مېلمه را کره روان دی بس پړې ورته تیاري دم داسې الحمدلله قیصریا ټوشي پیپر نشته چې دا ګوتې صفا کړم ما دغه بلې صفا کړه که نه هغه په دې جامو راکاږه هسې نه چې پوی را باندې نه شي ولې ته په ما پېښ شوې څه دا زمونږ د دې ملګري د منصفي د زوی واده دی او دې له راځمه مټې مې ماجي صاحب السلام علیکم مبارک شه مبارک شه سلام علیکم کیسری را روان دی او دا غړه بیا چک که بله ورځ یم چاله پکې مار وړی دا غړه بیا چک که ها السلام علیکم وعلیکم مبارک شه واده منصفي ورو مبارک ته شه د زوی واده دی مبارک شه مبارک شه نو دا د راتلو ټایم دی چې ته ما له دا وخت راځې یاره منصفي تا ته خو پته ده دغه ماشوم دی دغه جبې له بوتلی او را باندې ډېر زیات ناوخته شو دا سره غرمه دې کړه مړه نه بس خیر دې اوس په دلته خدمت ته د خیره سودرېږم که خیري دا پرده کې کېده که نه دغه کې به نه ورګه دا ګورو دې کې څه دي مټۍ دی پکې اوریجنل مټۍ مې له راوړه ورګه زه ګورم د شکار دی ملګري ته خبرې ته کېده ته خو ما خبرې ته کېده غوږ ګوره دې خلکو به بېکاره مټۍ راوړي او ما اوریجنل راوړې ده بیا به دوی هسې کچه شي پرېږده دا بس د پردې دغه دی که نه او کور ته یو څه کور ته یې ولیږه نو بس پرېږده که نه لټۍ به دا نه ورګه زه چې کوم مه کوه ملګري خبره وره مه کوې دا دې څه کړي دي دا خو ملګري شکار دی که نه چې دا خو ما انلاین اډر کړي یار دا ای دا انلاین کې دا چلي انلاین چې دغه اډر کې که نه دا دغه پکې زه ولې وزه ورته یو رنګ کومه پرون مې یو بنین اډر کړو یو لستوڼې پکې او بل پکې نو یار دا به اوس څه کوي څه اوس په دا ته لږې مجموعې وینځې راځه اگر یا خو بس خیر ور ولې کې زه وینځم خو دا زه خفه شوم زه ولې رنګ ورته کوم راځه دغه عیسی دا دغه یتیمانانو ورونو وه خو بس خلک هم نن سبا داسې شوي دي ارامه ولاله نه کوي بس په پردي حق باندې خالق دې ډېر اچوي نو خدای دې خیر وکړي او ما ورته ډېر وي موږ ورته نصیحت هم وکړو چې لکه یا لکه تا هغه ځای له اول پاک که ته زما پر خپو کې څه کې ته زما پر خپو کې څه کې دغه ځای نه پاک که استاد ټول دکان صفا کوم که نه ټول دکان صفا کوي نو زه درته کار کوم چې کار وشي بیا عقل که ځای صفا کوي نو پلاره مونږ دلته ولاړو مړه عجیبه چې اوسه پورې تا عقل زده نه کړو نو خدای خبر چې ته څه بلې یاره زه څوک یم تاسو زه څوک یم باقي په نصیحت هم نه استاد که ته دغه ځای نه راووښتې دې خوا زه به دغه ځای را صفا کړم د دې سړي به شل کاري او ته اوس ما را دې ته زه اوس کار ته ولاړم تا ته وګورم دلته کار وکړم پلار دې راوسوي دا سړي ته قسم وښیه ته قسم نشې زده کولی ته په یو قانون هم قسم نشې زده کولی او کله چې هسې دې پاره کم بده خبره ده مړه کار کوه پرېږده لرې کړه برش برش کښېنه هغلته کښېنه کښېنه یې وړخته بیا دلته دې کار ته ګوره دې کار ته ګوره ته به چلې زده کړې وکړې ما دغه برش دې لاس کې نیولې دي تا ته ما ویلي چې ته صفایي وکړه
خالي. دا صفایه ټیم خوړلې ګوره چې خلکو له کار وکړو بیا صفایي کوه صحیح ده استاد. وا عجیبه سړی نو ما څه خبره کوله خبرې مبرې پرېږده هفته را باندې کورسۍ کې تېره کړه زر راله کار وکړه. نه بس کار در کې دونه نشته ښه او ټیکې ښه بس دی السلام علیکم. وعلیکم سلام په خیر راځي وروره د اختبل ګومنس کم. ګومنس کا ګومنس کا اکړه شاله کا بس کنه دا شیشې پرېږده کنه مړه پاکې دي کنه یار دا پرېږده هغه تولیې ځوړندې که بس دی عجیبه سړی یار والکه ورسې کې کېنه زه به له کار وکړم تا خو ځان له پخپله کار تا ویښتاړو مو هغه د نوسې دې م راواغېشو د مخ نه یختو کاږي استاد دونه کار کې نشته خو دا بدري سپین یختو دا وباسم. اوره سپین یختو دا د انسان دپاره نور دی او دا تاله دا سبق درکوي چې زندګي تېره شوه مرګ را روان دی دا مو کاږه زما ته خو پته نه وه خو زه بیا به یې نه وباسم. نو بس اوس خو دې ټول ختم کړلو او زمونږ به در کې چېرته یو 100 روپو نصیب و هغه هم دنه نشته ټول کار دې ځان کې پخپله وکړه تاسو مړه لکه د خپلو پیسو غم دی. د خپلو پیسو هم را سره غم دی ځکه چې په دوکان زه کرایه ورکوم او دونه غټې غټې کرایه نه چې ته ویلې نه شم او ستا هم را سره غم دی خو بس پته نه لګي نو ها څه پیسې مسې درکړم. نه خدای دې خوشحاله که یو جهان مننه زه بس اوس وخت مهرباني یار. استاد 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 خوبونه چوپ ولې بټوه استاد. پرېږده بټوه استادجي پرېږده راوله بټوه استاد دغه خو 10 روپۍ دي. څه راوړه دا وګوره ما وګوره بټوه لاټ پلاټ مې وکړه استاد. چک کا ټوله وګوره څنګه 10 روپۍ ما چې دا څنګه کار ته نه کېناسته ښه دلته پیسې نه وي وګوره نشته پکې ډول. کېده وله 10 روپۍ هم پکې کېده استاد دلته رانه بټول لوی ده. سلکونه روپۍ دي پکې چې بټوه او تا به چې مونږ دونه چغې ووانې مسلمان اړم د پسې چې دا شاګرد غریب میواز کېناسته دونه چغې م د پسې ووانې راشه لکه دا بټوه ورکه الله دې خوشحاله کا الله دې په پچو خوشحاله کا. دې که ډېرې غټې روپۍ وي پرون مې پیاز خرڅ کړي دي. الله دې کامیاب کړو را الله دې خوشحاله و باد ساته. زه لاړم. السلام علیکم. وعلیکم سلام په مخه دې ښه دا وایه استاد نه نو تا دا بټوه دونه نه کتله ما خو لاټ پلاټ وکړه استاد اوس موږ دې خو بس هغه کار دی بچي نه کتلې